ښځې خپل کالي لرې کړل او د لامبو لپاره چمتو کېده. په ناڅاپه د دروازې شاته یوه توره سایه تر سترګو شوه. هغې سمدلاسه خپل کالي بېرته واغوستل او فکر یې وکړ چې ښایي خاوند یې له کاره وختي راغلی وي. څو ځله یې غږ وکړ خو هېڅ جواب یې ترلاسه نه کړ. ښځه چې وېرېدلې وه د حمام شاور یې بند کړ او ورو ورو له خونې څخه ووتل چې وګوري کوم غل خو به کور ته نه وي راغلی. کله چې لومړي منزل ته راښکته شوه ناڅاپه یو ماسک لرونکي غله پر نجلۍ حمله وکړه. په وېره کې یې غل لرې کړ او ژر یې ټلیفون پورته کړ او له دروازې یې د مرستې چیغه وکړه. په همدې وخت کې پولیس د دروازې مخې ته ګزمه کول. کله چې یې چیغه واورېده دروازه یې ماته کړه. یو پولیس له توپنچې سره دننه راغی او ماسک لرونکي سړی اړ شو چې ښځه پرېږدي. همدغه مهال ډیویډ چې په دفتر کې و له امنیتي کامرې یې ولیدل چې کور ته یو څوک ورننوتلی دی. سمدلاسه پاڅېده او کور ته لاړ. کله چې کور ته ورسېد خپله مېرمن یې ولیدل چې صحیح سلامت سره په صوفه ناسته ده. ډېر خوشحاله شو. خو دا ښځه ډېر ښکلی بدن یې درلود. داسې ښکارېده چې هر څوک پرې مین شي. خو مېرمن یې فکر کاوه چې مېړه یې د هغې لپاره راغلی دی. کله چې مېرمن ته د شوي پیښې کیسه وکړه ډیویډ ناڅاپه روان شو او لوی منزل ته وختې. مېرمن یې دلته پاتې شوه او د پولیس مخې ته وشرمېدل. معلومه شوه چې هغه اصلاً د دې لپاره کور ته راغلی و چې وګوري له تجرۍ نه منځه تللی او که نه. پولیس چې حالت ناارامه ولید بهانه یې وکړه او بېرته لاړ. د پولیس له وتلو وروسته انا خواشینې شوه. هغې ته دا ډېره بده معلومه شوه. د مېړه لپاره یې دا دومره اهمیت نه لري لکه څومره چې تجرۍ. کله چې مېړه انا خواشینې ولیدل ژر یې کوښښ وکړ چې هغې ته بهانه وکړي. سړي دروغ وویل چې په تجرۍ کې ډېر مهم او محرم اسناد وو تر څو انا شکونه ختم کړي. ژر یې د هغې خوله بنده کړه. کله چې بیرته دفتر ته لاړ انا د ده له جیب څخه یوه کیلي پیدا کړه. هغې ژر تجرۍ خلاصه کړه او ویې لیدل چې هلته یوازې د شرکت محرم اسناد پراته وو. بیا یې فکر وکړ چې ښایي مېړه یې بې ګناه وي. ناڅاپه په دفتر کې یوې بلې ښځې له ډیویډ سره ناز او ادا کول پیل کړه. معلومه شوه چې دا ښځه د ډیویډ د رئیس لور وه او دوی دواړو تر شا اړیکې درلودې. هغې ښځې په یوه بهانه سره خپل پلار له دفتره وایست او سمدلاسه یې له ډیویډ سره خپل عشقونه پیل کړل. انا یو رومانتیک ماښام جوړ کړی و. له خپل مېړه سره یې تېر کړی. خو ډیویډ ورته وویل چې دی ډېر مصروفه دی او ښایي ناوخته راشي. له ټلیفون وروسته ډیویډ له خپلې همکارې سره یو ځای شو او یوازې یې انا د رومانتیک ماښام لپاره پرېښوده. له دې وروسته ډیویډ له موټر راکوز شو او غوښتل یې کور ته لاړ شي خو ناڅاپه ښځې له موټره د یو چا غږ واورېد. هغې فکر وکړ چې شاید کومه خبره وي نو له موټره راښکته شوه چې وګوري څه روان دي. خو هغې په پارکینګ کې هېڅ شی پیدا نه کړ. هلته هېڅ نه وو. ښځه وډار شوه موټر ته وختل او د تللو نیت یې وکړ. خو چا فکر لا نه کوي چې په همدې وخت کې یو تور ماسک لرونکی سړی ناڅاپه د موټر دننه راښکاره شي. هغه د ښځې په غاړه کې رسۍ واچول او خفه یې کړه. لږ وروسته هغه ښځه مړه شوه. همدې وخت کې انا چې په کور کې د خپل خاوند په انتظار وه ناڅاپه یې بهر د دروازې یو غږ واورېد. هغې فکر وکړ چې شاید خاوند یې راغلی وي نو دروازه یې خلاصه کړه. خو دا یوازې باد و چې دروازه یې خلاصه کړې وه. هغې ژر دروازه بنده کړه او بېرته کور ته لاړه د خاوند د راتګ لپاره انتظار وکړي. کله بېرته خونې ته لاړه ناڅاپه بیا د دروازې غږ شو. انا چې شکمنه شوې وه ژر دروازې ته لاړه. یو سړی و او د کور ته د راتګ کوښښ یې کوي. انا ورته وویل ته دلته څه کوې؟ زه پولیس ته زنګ وهم. سړي وویل زه باید له تا سره خبرې وکړم. ته څوک یې؟ انا ورته وویل. هغه وویل بخښنه غواړم دا مهمه ده زه باید له تا سره خبرې وکړم. انا وویل څه خبره ده؟ انا وډار شوه. هغې دا سړی نه پېژندی او نه پوهېده چې څه وکړي. دا ناڅاپي پیښې لا هم ډېره وډار کړه. ولې یو سړی بې دلیله د هغې کور ته راننوځي؟ سړي ژر تشریح ورکړه. هغه انا ته وویل چې د هغې خاوند خیانت کړی دی او له چا سره چې خیانت کړی دی هغه د ده ښځه ده. انا باور ونه کړ. هغې وویل زه خپل خاوند ښه پېژنم چې ډیویډ څنګه انسان دی. هغې باور نه درلود چې دا سړی رښتیا وایي. سړي وویل که انا د موټر کیمره وګوري نو به یقین راشي. کله چې انا غوښتل چې دا سړی راپاڅوي ناڅاپه یې یو میموري کارت په ځمکه پیدا کړ. د هغه سړي خبرې یې په ذهن کې راوګرځېدې او ژر یې کمپیوټر راویستو معلومات وګوري. خو هغه څه چې انا ولیدل ویې ډاروله. څرګنده شوه کله چې خاوند د خپل همکار سره خدای پاماني وکړه او کور ته روان شو ناڅاپه ورته یاد شول چې یو څه یې د همکارې په موټر کې پاتې شوي دي. کله چې موټر ته ورغلی ویې لیدل چې ښځه همکاره یې په بې رحمانه ډول سره وژل شوې ده. مګر تر دې مخکې چې درک کړي څه روان دي یو تور ماسک لرونکی سړی د ده تر شا سلاح ونیول. کله چې انا ولیدل چې خاوند یې همداسې وژل شوی ډېره خواشینه شوه. په ناڅاپه هماغه سړی چې مخکې ژوبل شوی و راښکاره شو. ویې وویل چې زه پولیس یم او هماغه سړی چې مخکې راغلی و د هغه ښځې خاوند دی چې ډیویډ سره اړیکه درلوده. که انا ورسره مرسته وکړي دی یې د خوندیتوب ضمانت کوي. انا چې شواهد یې ولیدل باور یې وکړ. کله چې بل سړی بېرته راغی هغوی داسې وټوکل لکه هېڅ چې نه وي پېښ شوي. خو کله چې یې هڅه وکول جسد پورته کړي هغه سړي ناڅاپه یوه اسلحه راویسته. د حملو پر مهال سلاح د انا پښو ته ورغله. هغې ورو ورو سلاح راپورته کړه او پر سړي یې ډزې وکړې او بیا یې سړی د موټر ډکۍ ته یووړ. خو کوم سړي چې ځان یې پولیس معرفي کړی و
د خپل زخم درملنه یې کول. انا پوه شوه چې هغه څوک یې وژلي چې هغه رښتینی پولیس و. کله چې انا په حقیقت پوه شوه ځان یې ناګومانه ښکاره کړ ځکه چې وېرېدلې وه که غلط حرکت وکړ وژل کېږي. په دې وخت کې ناڅاپه یو بل غږ شو. د انا نږدې ملګری راغله. کله چې د دروازې ته ورسېد انا اجازه ورنکړه چې دننه راشي. ملګری یې پوه شو چې دا د انا عادت نه دی ځکه انا هیڅ وخت داسې عمل نه دی کړی چې څوک یې خپل په دروازه کې جواب کړي. هغه کور ته نه لاړه بلکې پر بله لار بېرته د انا ګراج ته ورغله. هلته یې یو زخمي سړی وموند د وینې نه ډک و. هغه وویل چې زه پولیس یم او ویې ویل چې انا اوس په خطره کې ده ځکه یو سړی انا مجبوره کوي چې تجربې خلاصه کړي. د مرستې لپاره هغوی په ګراج کې شور جوړ کړ. کله چې مجرم لاندې راغی د انا ملګري پورته لاړه سو انا وژغوري. کله چې مجرم بیرته خونې ته راغی انا چپ پاتې شوه. په حقیقت کې یې ملګري له شانه چوب راخیستی چې هغه پرې ووهي. هغه سړی چې د مرستې لپاره یې پولیسو ته زنګ وهلی و هماغه وخت و پولیس ژر راورسېدل او چې پوه شول مجرم لا هم په خونه کې دننه دی. غټه ږیره والا پولیس ژر لاړ چې مجرم پیدا کړي او کله چې ګراج ته ورسېد مجرم راووته او هغه یې ووژه. بیا یې پولیس هم وواژه. دوو نجونو هڅه وکړه چې وتښتي خو د انا ملګري ورمنډه کړه او مجرم یې ونیوه. انا ژر بیسمنټ ته لاړه او ټول څراغونه یې بند کړل. مجرم چې غوښتل د هغې ملګري ووهي پاملرنه یې بیسمنټ ته خواته شوه. کله چې له خونې ووت انا ژر راغله چې ملګری وژغوري. مجرم بیرته راوګرځېد. انا یې مقابله وکړه خو مجرم پر هغې زورور شو. کله چې غوښتل یې انا ووهي ملګري یې ناڅاپه لاسونه خلاص کړه. مجرم هغې ته یو څوک ورکړ. کله چې یې غوښتل ویې وژني ناڅاپه انا هغه ووهه. مجرم راولوېدی او غلی شو. نجونې ژر راښکته شوې. مجرم ناڅاپه بیا راپاڅېد او د انا ملګري یې ونیول. په همدې وخت کې هغه پولیس چې را ژوندی و توپنچه راپورته کړه او مجرم یې ووژه. دواړه ښځې وژغورل شوې او دا مجرم د انا د خاوند د همغې ښځې خاوند و. انا د خپل خاوند له تجرۍ نه یو سپي پیدا کړه. کله چې یې خلاصه کړه همالته یې د خاوند د خیانت رازونه ولیدل. دې لپاره چې خاوند یې اصلاح شي هغې دا راز د هغې ښځې خاوند ته د ایمیل له لارې واستاوه او د همدې غچ لپاره هغه سړي دا ټول پلان جوړ کړی و. فلم همدلته پای ته رسیږي. که مې ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.